السلام علیکم درنو لیدونکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا له رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره چې پرون په رسمي سفر اسلام آباد ته رسېدلې، لیدنه کې ویلي چې افغانستان کې سوله پاکستان کې د سولې په معنا ده. قریشي وایي د سولې بین الافغاني مذاکرات تاریخي دي او باید په لاس راغلي فرصت څخه ګټه واخیستل شي. نوموړی وایي طالبانو سره یې هم په همدې تالار کې چې له عبدالله عبدالله سره ګوري لیدلي دي. ورته یې ویلي چې جنګ ګټونکی نه لري او د افغانستان سوله د خبرو او جوړجاړي له لارې ممکنه ده. د ملي پخلاینې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا له شاه محمود قریشي سره لیدنه کې ویل چې پاکستان ته دا ځل په بدل روحیې سره راغلی. عبدالله د پاکستان له لومړي وزیر څخه افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي او اوربند په تړاو له هڅو قدرداني وکړه او وی ویل که په لاس راغلي فرصت نه په سمه توګه ګټه وانخیستل شي یو بل لوی بحران ته به لاره هواره شي. ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان له حکومته مننه وکړه چې طالبان یې د افغانانو خپلمنځي خبرو ته وهڅول، خو وی ویل مذاکرات چټک روان دي او له بده مرغه د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاتېږي چې دا به د سولې بهیر ته لویه ضربه ورسوي. عبدالله پاکستانی چارواکو سره لیدنه کې ورته ویل چې ترهګري د سیمې ټولو هیوادونو ته یو ګواښ دی او په افغانستان کې د یوې سرتاسري سولې ټینګښت بې له شکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی.